بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو موږ تاسو په دې ویډیو غانو کې د خیر سره المانی یا د جرمني ژبه په پښتو کې زده کوو او اکثر خلک ورته ډوچ ژبه هم وایي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د خیر سره. زموږ استاد نن اولنی درس ده او ګورو درس ته داخل شوی. درس ګران دوستان داخل وای لیکسیون یعنی درس او دا یو چې کوم ده دې ته وای عین یعنی یو عین ته یو ته عین وای. لیکسیون عین یعنی اولنی یا لومړنی درس. ښه امیدوارم په دې باندې پوه شوي دوستانو. ګورې دوستانو که خیال هم کړی مثلا سړی که هره ژبه زده کوي نو په هغې ژبه کې که کوم ټکی زده کوي نو اولنی لفظ چې ده یا اولنی جمله هغه د سلام ده. ګورو دوستانو دا خلک سلام ته چی شوی؟ سلام ته دا خلک وایي دوستانو هلو یعنی سلام. ښه ګورئ مغه د انګلیش هلو ده هلو نو فقط یا صرف دغه ای چې کومه ده د انګلیش ای دې ته په دې ژبه کې ای وایي ای او دغه انګلیش ای ته لري کړي دا انګلیش ای ته لري کړي یعنی دلته دغه ا ور کړي دغه انګلیش ای چې کومه ده بیا دې ته په دې ژبه کې ا وایي. دغه ای چې ورکړل د دې نه چې شی جوړ شو د هلو نه هالو جوړ شو. هالو یعنی سلام. سلام په هغه سی کنه یعنی کدا سی مثلا چې هلو یعنی په انګریزي کې یا په انګلیش کې سلام او کدا سی شي مثلا په جرمني کې سلام هالو. ښه نو یعنی په المانی کې سلام هالو احمد هالو یعنی احمد ته سلام اچو هالو احمد هالو احمد مثلا احمد ته سلام اچو هالو احمد مثلا سلام احمد. ښه دوستان دا هم ځکه اوس راکوزي لاندې دوامې جملې ته ګورئ دوستانو که چاته موږ تاسو سلام اچو یا څوک راته سلام اچوي او د سلام جواب ملاو شي یعنی وعلیکم سلام نو حتما ورته وایو چې څنګه یا هغه موږ ته وایي چې څنګه یې که نه څنګه ته داخل څه وایي وی گیتس یعنی څنګه دا جمله صرف څنګه وی گیتس یعنی یا حال دې څنګه دی وی گیتس یا څنګه بس. اوس ګورئ دوستانو دغه جمله موږ تاسو په یو بل ډول هم زده کوو چې مثلا یو کس وایي څنګه ته یعنی دا ته ورسره اضافه شو څنګه ته ښه ته جوړ ته مثلا داسې هم ورته وایي که نه. خو اوس په دې ځای کې ورته څنګه ته که نه وی گیتس دیر که نه داسې ورته وایي وی گیتس دیر یعنی څنګه یې ته. دلته وی یعنی څنګه گیت یې یا ښه مثلا ایس اوس دیر ته یعنی وی گیتس دیر یعنی څنګه ته. یعنی دا یو لفظ معنی چوکي د جملې نه داسې ګډوډي جوړیږي دوستانو. ښه وی گیتس دیر په اسانه ډول باندې یعنی څنګه ته یا حال دې څنګه یا حال څنګه راستا. ښه دا خو ځکه ګوري دوستانو که سړی موږ تاسو نه پوښتنه وکړي چې یا موږ تاسو چا نه پوښتنه وکړو مثلا که ته پوښتنه وکړي کاغذ که پوښتنه وکړي په هر ډول مثلا حتما به ورته وایي که نه چې حال مې ښه دی داسې ورته نه وایي چې هغه ده حال مې بد ده که چا بد مې نو ورته وایي ښه ده. او که بیا مثلا بیا موږ تاسو کله ویل چې حالم بد دی نو هغه بیا وروسته نورو درسو کې راځي بیا به هغه د خیر سره په هغه ځایو کې سره زده کړو. اوس موږ تاسو حالم ښه دی ښه ته څنګه چې وایي ښه ته وایي ګوت یعنی حال مې ښه دی یا ښه یم. دانکې یعنی مننه ګوت دانکې حال مې ښه دی یعنی یا زه ښه یم ګوت دانکې مثلا مننه. ګورئ دوستانو اوس مثلا دغه جمله ورته موږ تاسو سوالي کوو یعنی او ته څنګه یعنی او ته څنګه اون دیر یعنی اون دیر یعنی او ته څنګه. ګورئ دوستانو دغه دومره جمله چې دغه د دې ځای نه منفي کړي که نه او داسې ورته کولی شو چې مثلا اون دوی ګیتس دیر که نه او داسې ورته وایي چې اون دوی ګیتس دیر مثلا داسې ورته هغه غونډ ورته ولیکو اون دوی ګیتس دیر که نه. خو لیکن نه دومره جمله دوی چې څنګه وایي هغسې باید موږ تاسې زده کړو اون دیر بس صرف دومره یعنی دا دومره جمله پکې نه وایي اون دیر صرف وایي ګوت یعنی ښه یم دانکې مننه اون دیر یعنی او ته څنګه مثلا. اوس تا نه پوښتنه وکړه چې اون دیر یعنی او ته څنګه اوس ته څنګه ورته وایي یا څه ورته وایي
ورته وای به حتما ته به ورته چې زه هم خیمه کنه زه هم یعنی دغه خو چې شو مثلا خیمه کنه مثلا دا شو مننه دا شو خو اوس کته ورته چې زه هم یعنی زه هم چی شي شو یا همچنان یا هم دغه چې ته دا چی شو دته اوخ یعنی همچنان یا همداسي یا زه هم یا مثلا څنګه چې ته خې هغه زه هم خیم کنه اوخ زه هم gut یعنی خ یم danke یعنی مننه یا ګوري دوستانو مثلا موږ تاسو نن درس کې چې هم ذکر السلام علیکم یا سلام او مثلا ویګیتس چې یعنی څنګه یو مثلا خیمه مننه او ته څنګه مثلا هغه زه هم خیمه مننه زه به ارتباط تکرار کوم او بیا به د خیر سره درس بند کو سلام هلو احمد څنګه ویګیتس څنګه ته ویګیتس دیار خیمه مننه او ته څنګه gut danke und dir زه هم خیمه مننه auch gut danke ja ګران دوستانو نن درس هم دومره یا هم دومره څوګه هم دومره خیا به هر حال باید پوښی موږ تاسو خپل منځ کې پښتو کې غږیږو د خیر سره خیا او زه به تاسو نه خدا پامانی واخلم په دې ژبه کې خدا پامانی ته چی وای چوس وای نو زه به تاسو ته وایم چې چوس